تازه خبر ټرمپ افغانستان کې د 2 امریکایي عسکرو وژل کېدو ډیر خواشینی کړی. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغله. چینل ته سبسکرایب او ویډیو تر اخره پورې د سره وګورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د وژل شویو 2 امریکایي عسکرو د تعزیت لپاره دور ښار ته ورغلی او د تعزیت مراتب ورته وړاندې کړي دي. دغه 2 امریکایي عسکر چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې غالبا د یو نفوسي برید په مهال ووژل شو. مړی یې تېره شپه امریکا ته ورسېدل او د هوایي ځواکونو په یوه اډه کې د جنازې مراسم ترسره شول. ټرمپ چې د یاد شویو عسکرو د جنازې مراسمو ته ورغلی لږ راګرځېدو وروسته یې په خپل ټویټر لیکلي، له دور څخه بیرته سپینه ماڼۍ ته راوګرځېدم، ډېر خفه یم. پینټاګون وایي د وژل شویو عسکرو له ډلې یو تن جویر جوګار او بل انټونیو ری روډریګز نومېدل چې په ځانګړو ځواکونو کې دنده سرته رسوله. ګران دوستانو، که ویډیو مو خوښ سه ویډیو د سره لایک او چینل سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر دقیق، لنډ او مهم تازه خبرونه نشروو. چینل د سره ضروري سبسکرایب کړئ.